حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چې کما زندگی تیرا کړې د خلافت او د بادشاہۍ نن دنیا هغې ته حیرانه ده. امن، زبردست امن، معمولی غوندې ظالم په مظلوم ظلم نشو کولی، سزا به یې ورکولی او په سزا کې به دې ته نه کتل چې دا مشر دی که کشر دی، مالدار دی او که دا غریب دی او که دا د لوی درجې دی او که هر څوک دی، گورنر دی ولی نی، هغه له به سزا ورکوله. چې کوم عاملان او گورنران یې مقرر کړي وو په هغې به یې 4 شرطه لګول. یو شرط به یې پیدا لګاو چې ته به په قیمتي څاروي سورلي نه کې، برزاون اعلا اس په هغې به سورلي نه کې، قیمتي اوښ په هغې به سورلي نه کې، کوشش کوه چې په خر سورلي کې یا کمزوري اوښ باندې به سورلي کې. خو چې عام حالاتو کې ته ګرځې، یو خو جهاد لځې نو بیا خو قیمتي اس پکار دی، خو چې عامو حالاتو کې ته ګرځې، کور ته ځې، دفتر ته ځې، د مسلمانانو حالات معلومه، نو په قیمتي سورلی به سورلي نه کې، کمزوري سورلی باندې به سورلي کې چې خلک دونه وایي وګوره هلکه گورنر صاحب داسې قیمتي سورلي یاره چې داسې زم وی. او بل دا دی چې قیمتي په سورلي کې دا د بیت المال سره زیاتې هم دی، دا ډېرې پیسې غواړي، داسې به نه کې، په معمولي سورلی به سورلي کې. یو دا شرط. دویم شرط دا چې قیمتي نری جوړه به نه اچوې، غټه جوړه به اچوې، پیړه ډبله، کم چې عام شپونکیان اچوي او مزدوران یې اچوي، چې ستا او د یو مزدور او د لیبر جوړه برابري، چې دا فرق پکې نه، قیمتي جامه نری دا به بلکل نه اچي. دریم شرط به دې پکې دی چې قیمتي خوراک به هم نه خوري. اوس که خورې خوره ستا خپل کار دی، خو چې کله عامل شوې او گورنر شوې نو شرط دا دی چې قیمتي خوراک به نه خوري، عام خوراک به خوري. او که چرته داسې مقرره چې خلک تا سره ناست دي او یو ځای ډوډۍ خوري، نو چې کوم هغه لیبر او مزدور خوري هغه به خوري، زیاتې قیمتي ډوډۍ به نه خوري. او څلورم دا دی چې په دروازه به دربان نه ودرې، چې چاته حاجتي او حاجت والا تاله راځي چې هغه ته رکاوټ نه نه درله راځي. او که د یو انسان ضرورت یو راتلی نشي نو کور ته به ورځئ. او د شپې او د چوټۍ پر وس کې به په لارو کوڅو کې ګرځې، د خلکو حالات په معلومې، دې ته خدمت وایي، داسې خدمت پکې. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی، په هغې به عمل کې چې د خلکو نه ځان به اوچت نه حسابې، ځان به لوی نه حسابې. خلک چې په ځمکه کښېني په خوره به ورسره کښېني، دا به نه وي چې زه خو ګورنر یم او زه خو والي یم او زه خو ډېر لوی سړی یم، نه، چاته به په سپکه نه ګورې او نه به په اوچت نظر تکبر به نه کوې. داسې والیان او ګورنران، داسې والیان لکه نن چې زمونږ گورنران او والیان او زمونږ د وطن مشران په کمو ګاډو کې ګرځي، کم دی نه دا ګاډي راغلی، او کم خوراکونه کوي، د یو وخت په خوراک لکونه روپۍ لګوي، او کمې جامې اچوي، او چې بیا حلف علي کم کوټ او کم قصې پسې کوي. او ځکه نه ته غریب خو دې ورشي، یو دربان نه چې 10 څوکیداران ولاړي، پولیس ولاړي، پرېږدي دې ورته نه، ځکه خو نظام ګډوډ. دا شرطونه یو ځل د مدینې منورې په کوڅو کې روانو، یو سړي ول آواز ورکړ، وی امیر المؤمنین تا چې د گورنر د پاره دا کم شرطونه لګولې دي نو دا به تا د الله د عذاب نه د قیامت پر ورځ بچ کي، په دې به خلاص شي.
چې شاته وکتل ولې وی ورشه د مصر گورنر ته دی وګوره چې کوم عامل دی هغه ته وګوره نو تا ته به خپله پته ولګي د قیامت په ورځ به د مصر غریبانان او ستا به ګریوان بس فورا راغی د مصر گورنر څوک و عیاض ابن غنم فورا راغی یو صحابي دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد ابن مسلمه هغه وی لاړ شه لاول په مصر کې د خلکو نه معلومات والا تپوس وکړه د دې گورنر او بیا چې په هغه ورننوځې نو که نقصان پکې و او زما شرطونه پکې پوره نو عمل یې نو کړی نو د مټه به ونیسې چې څنګه هغسې به یې مال راولې په کوم حالت کې ناست دي په هغه حالت نه به یې روچت کړي او دلته به یې مال راولې محمد ابن مسلمه رضی الله عنه لاړ په مصر کې تپوس وکړو یاره چې دا زمونږ گورنر صاحب تاسو څنګه سړی دی دا چا نه به یې تپوس کوو اهل رینه د نیکانو خلکو صالحینو نه یې تپوس کوو عالمانو نه محدثینو نه یې تپوس کوو یاره دا گورنر صاحب څنګه دی یاره سړی خو بد نه دی ښه دی خو دا ده چې خلکو سره ښه نه میلاوي چې ورشې نو بار په دروازه دربان ولاړي نه دی پرېږدي بار به ولاړې په لین باندې او چې کوم مالداري هغه مخکې پرېږدي غریبانان نه پرېږدي او دا یو مسله خو پکې رانه بل ځای ورغی هلته یې تپوس وکړو بل ځای ورغی خو چې چا نه هم تپوس کوو دې ته احتساب وایي د خپل عامل دقه احتساب تو کا چې دې تا نه کرپشن وکړي غم خدا دی چې مشر غلا کوي کشر به خامخا کوي غم خدا دی چې مشر عمل نه کوي په دین او په شریعت کشر هم نه کوي غم دا دی چې مشر رشوت اخلي کشر به خامخا اخلي غم دا دی چې مشر کې تکبر وي نو په کشر کې به خامخا تکبر وي چې د بره نه سمیږي دغه احتسابي عمل نه چا نه هم چې تپوس کوي نو هر یو وایي چې یاره نور خو ډېر ښه سړی دی خو تکبر پکې ډېر زیات دی کبرجن دی او لویوالی دی او ځان ته خوښ دی بس چې دا معلومات یې واغېشتل نو د هغې نه پس محمد ابن مسلمه رضی الله عنه ورغی د عیاض ابن غنم چې کم دربار و د گورنر هاوس ورته وی او کار څه ورته وی هلته ورغی چې ورغی نو په دروازه باندې واقعي دربان ولاړ او د یو درېږه هغه وی زه عیاض سره ملاوېږم وی ودرېږه صبر وکړه زه به دې تپوس کوم چې هغه اجازت ورکړي بیا به ملاوېږي وی زما ضرورت دی دربان ته څه ضرورت دی اجازت ته څه ضرورت دی وی دغه دپاره هم کښېنه دا د گورنر صاحب اړه دی هغه به اجازت درکوي چې هغه دې وخت فارغ دی نه دی فارغ آرام کوي که آرام نه کوي وی ښه داسې وکړه اجازت یې ترې غواړې نو ورته ووایه چې عمر یو سړی را لېږلی دی چې د هغه نوم د محمد ابن مسلمه تا سره میلاوېږي خو چې دربان ورغې او ورته یې وایي چې امیرالمؤمنین صاحب سړی را لېږلی دی او نوم یې خو مشهور محمد ابن مسلمه خو مشهور د پیغمبر علیه السلام صحابي و بس سړي باندې راپرپې راغی او نیغ ودرېد او دی چې سنګ وی راځه صاحب چې دی سنګ ورننوته نو په نری جامه قیمتي جوړه کې ناست دویم یې ورسره ونه کړه وی دا مټې ونیو وی راځه امیرالمؤمنین دی غواړي وی ښه صبر وکړه چې دا جامې بدلې کړم او نور جامې واچوم د سفر او جوبه چوغه واچوم وی امیرالمؤمنین وی چې په کوم حالت دې ولید په حق یې راولي فورا راځه د مټې ونیو د هغه ځای نه را روان کړو مدینې منورې ته یې راوسته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په مدینه منوره کې مسجد نبوي کې ناست و د هغه دارالخلافه خو مسجد نبوي و هلته ناست و دی ورته پیش کوي صاحب دا ستا د مصر عامل دی دا گورنر دی عیاض چې تا مقرر کړی دی وی وایه حالت یې څنګه دی وی حالت یې وګوره دغه یې جوړه ده تا په شرط لګولو چې قیمتي نری جوړه به نه چې قیمتي نری جوړه یې چولې ده تا په شرط لګولو چې دربان به نه ودرې دربان یې ودرولی او زه په ټول ښار کې وګرځېدم هر چا د نور صفتونه وکړل خدا یو خبره ټول وکړه چې په سړي کې ډېر لوی تکبر دی دربان ولاړ دی غریب نه پرېږدي مالدار پرېږدي او خلق پلین ودرې چې کله یې خوښې سړی وردن نه کړي یو لوی شوشه او یو لوی مسله یې جوړه کړې ده او ډېر لوی تکبر ځان د خلکو نه اوچت حسابوي دغه یې جوړه ده
حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی د پلار د سنم د پلار د پیژنم غنم او د پلار ته دا غنم ولې وای خبرې هغه سر ښکته کوي یو وی ستا پلار به ګډې چیلې سرول غنم په عربی کې ګډو چیلو ته وایي د ګډو د چیلو رمې ته او ګډو چیلو ته غنم وایي نو ستا پلار به ګډې چیلې سرولې او د ګډو چیلو تجارت پې کو او ګډې چیلې ډېرې خوښې وې نو په دې وجه ورته خلکو غنم نوم کېښود او یو صاحب خبره دې ټیک ده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه هلک ته ورشه د ګډو چیلو د سرور را کوتک راوړه کوتک یې راوړه وی نور در سره څه نه کوم خو دا کوتک والا او د بیت المال چې څومره ګډې چیلې دي ځه دا په صحرا کې سره وه سارې بوزه او ماښام یې راوله طبعا چې ما کوم شرطونه لګولې پوره کړي هغه سر ښکته کړی و وی صاحب الموت افضل من ذلک وی صاحب مرګ د دې نه ماله بهتر دی خدا کار را باندې مه کوه ځکه اوسه پورې ګورنر وم نو خلک به وایي چې ګورنر او ګډې چیلې سروونکې وایي خلکه نشه دې اوس هم په سر کې شته اوس هم په سر کې نشه شته ولې ګډې چیلې ما نه دي سرولې ولې ګډې چیلې رسول الله صلی الله علیه وسلم سرولې دي او حضور پاک فرمای ما من نبی الا رعى الغنم داسې پیغمبر نه دی تیر شوی چې هغه د ګډې چیلې نه سرول دا هر پیغمبر ګډې چیلې سرولې ګډې چیلو سرولو کې څه چل دی تکبر دا کې پیدا شوی دی ګورنر وی دا ډنډه به والې او نیغ به دا ګډې چیلې سره او ګوره ما ته وګوره چې ګډې چیلې کله سره نو چا نه اوبه ونه غواړي کوم ډنډ نه چې ګډه چیلې وبس کیا بس کې او ګورې چا نه ډوډۍ موډۍ ونه غواړي د دغه ګډو چیلو پی بله شي او په هغې به خپله ګزاره کړي زه تکړه شه او ته بیا وایي چې صاحب معافي را سره وکړه مرګ بهتر دی خدا کار ګران دی وایي چې دا کبر مې د سر نه نیستی که نه نو ته نه سمیږي اقه ګډې چیلې رمې وله ورکړه او ډنډۍ وله ورکړي نور درته څه نه نور ښه سړی یې ما دې معلومات کړی دی د مصر خلک د نور صفت کوي انصاف در کې شته ښه سړی یې دینداره سړی یې خو دقه یو تکبر د کې پیدا دی چې دا کبر لږ وځي نو هله به کار کېږي څو ورځې پې هغه ګډې چیلې وسرولې او بیا یې راوسته وی راشه او دلته ما سره مخامخ کښېنه وی وایه که نه څه دې خوښ دي اوس واپس ته ګورنر کم او که نه مدینه شریف کې پاتې کېږي او که دا ګډې چیلې سره وی امیر المؤمنین ما خو د ګډو چیلو د سرولو خوند نو لیدلې واقعي زما پلار به ګډو چیلو سره مینه کوله او سرولې وې امیر المؤمنین دا لذت او خوند خو ما نو لیدی دې کې چې کم خوند دی او کم لذت دی او زما دا خپې چې کله خوږ شي او کله ستړی شمه او جامونه مې خولې بیږي او د ډنډ اوبه وڅکمه او بیا الله ته ودرېږم او الله ته وجاړم زما قسم په خدای چې دې کې کم خوند دی او کم ټیسټ دی او کم لذت دی ګورنرۍ کې نه چې امیر المؤمنین په بادشاهۍ کې واغه خوند تا ته ملو نه شي بس زما دا ډیوټي قبوله ده مهرباني وکړه او ما هم د دې ګډو چیلو څوکیدار مقرر دونه نفقه راکوه چې د ما د بچو د ما د ښځې پې ګزاره کېږي ډېر خوند راکوي چې دا کله ستړی شم او بانګ ووایي او زه ودرېږم الله ته په هغه خیرنو جامو کې الله ته ودرېږم او الله ته زاري وکړم او وجاړم او ډېر خوند راکوي چې زه ستړی یم او د شپې ودیم ټوله ورځ مې ګډې چیلې سرولې او ګرځېدلې یم او د شپې کله ودیم او زه راپاسم او الله ته ودرېږم او تهجد کوم نار یم خېټه مې خوږېږي او سر مې ښکته کړي نو ما ته خپل پیغمبر را یادېږي ما له ډېر خوند راکوي امیر المؤمنین ګورنري دې بل چاله ورکه سنبال کا زما ګورنري نه پکه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي عیاض ابن غنم اوس د ګورنرۍ قابلې نور صفات تی برابر دی خدا یو شی در کې نو اوس د ګورنرۍ قابلې ځه اړر دی د امیر المؤمنین واپس مصر ته ځه او ما د مصر ګورنر حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه صاحب کم صحابي دی سعد ابن ابي وقاص اوهو هغه د کوفې ګورنر کړی
خلکو په شکایت وکړه دا قصه به راته چې د بل وخت وکړم دې وخت کې مختصر دا یو ټکې د حضرت عمر رضی الله عنه وایم خلکو په شکایت وکړه یو صحابي یې ولېږه ویې لاړ شه او ته معلومات والا چې معلومات یې ولا او څنګ معلومات والا ویې لاړ شه او د ده نه پشي شام تپوس وکړه او بیا د کوفې چې څومره جامع مسجدونه دي جوماتونه دي دې ځان سره کړه او د مخکې هم د خلکو نه تپوس وکړه هغه صحابي لاړ او تپوسونه یې وکړل هغې ټول وې ډېر ښه سړی صاحب ډېر د انصاف فیصلې کوي صاحب چې جهاد یې دې مخکې روان صاحب د غریب او د مالدار فرق نه کوي ډېر سم سړی دی هر جومات کې یو جومات یې پرې نه ښوده په هر جومات کې د هغه متعلق تپوسونه وکړل او بیا ورغې وی امیر المؤمنین را لېږلې ما ستا متعلق مې تپوس وکړ ما تا کې څو نه موندل راځه اوس ستا ځان سره یو څو جوماتونو ته بوځم یو جومات ته مخامخ بوته اول ته ودرو وی دا څنګه سړی دی هغوی یې صفت بل جومات ته بوته وی دا څنګه سړی دی هغوی یې صفت خو چې کوم جومات ته به بوته خلکو به څه صفت کو وی صاحب د انصاف فیصله کوي فرق نه کوي صاحب زموږ په جمع کې مخکې راغلي ولاړي او موږ له جمع راکوي صاحب جهاد ته ټولو نه مخکې دي صاحب چې د غنیمت مال تقسیموي په انصاف یې تقسیموي زیاتې کمې پکې نه کوي صرف یو کس په یو جومات کې په الزام ولګا یو کس هغه واقع راته بیا به بل وخت ویم ده ورته خیرې وکړه هغه خو په خیره ولګېدله نو ګوره چې واپس قاصد راغی نو هغه یې صفت وکوي صاحب سعد ابن ابي وقاص کې هېڅ غلطي نشته ما پشي شام په ټولو جوماتونو کې د هغه تپوس وکړه او د هغه په مخه مې هم د هغه تپوسونه وکړل او دا صحابي کوم صحابي و سعد دا هغه صحابي و چې اول من رما بسهم فی سبیل الله چې جهاد فرض شو د خدای په لار کې لومبې غشي دیشتې دی ورګه د دې نه مزیدار یو بله خبره درته وکړم دا ده په احد کې چې کله به د غشي ویشته سعد ابن ابي وقاص دشمن ته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره ولاړو نو صحابو ته به وی غشي دته وغورځوئ تاسو داسې ویشتل نشئ کولی کوم چې دی کوي نو صحابو به بټوې نه غشي دته غورځول او ده به غشي ویشته په دشمن باندې او رسول الله مبارک به کتل چې دا غشي په دشمن لګي که نه لګي دی ورته وي د الله رسول زما شاته ودرېږه ځکه چې د دشمن علم نو هغوی په ما غزار کوي قانون دی چې ډز د کم ځای نه کېږي دشمن په هغه ځای ډز کوي نو هسې نه تو نه لګي نحري دونه نحرک زه دې مړ شم زما سینه دې سوری چې خو چې ته بچ حضور پاک ورته څه فرمایي واه صرف دو صحابو دپاره دا منقبت دی بل چاله نشته چې ده به غشي ویشته د دواړو جهانو مبارک سردار به فرمایل ارم یا سعدو فداک ابي و امي سعدا اولا زما مور و پلار تا نه قربان پیغمبر مبارک د خپله مور و پلار قربانوي ارم یا سعدو ای سعد اولا فداک ابي و امي یا فداک ابي و امي زما مور پلار تا نه قربان اولا دا د غټ منقبت دی نو ګوره دغه صحابي دی خلق یم صفت وکړو لیکن حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بیا هم د کوفې د ګورنرۍ نه معزول که او مدینې ته یې راوست او خلکو ته اعلان وکړو وی خلکه ما که سعد ابن ابي وقاص د کوفې د ګورنرۍ نه سوبکدوش که او معزول مې که په دې وجه نه چې دې خیانت کړی دی په دې وجه نه چې د بېانصافي کړی دی په دې وجه نه چې د تکبر کړی دی په دې وجه نه چې شریعت د حکم کوتاهي کړې ده بس اسې ذمہداري پې نوره ورناچومه دې به راځي په مدینه منوره کې خپل ژوند تېری داسې انصاف حضرت خالد ابن ولید څومره لوی جرنیل لوی جرنیل صرف دونه الزام و پکې چې خالد ابن ولید خپله کوي او د بل چا نه اوري نور انصاف کوي پوره او جرنیل دی صاحب چیف آف آرمی سټاف چې ورته وایي جرنیل صرف دومره ده چې د خپله مني وی غنیمت کې خیانت کوي وی نه په خپله وروستو جنګېږي وی نه مخکې جنګېږي شرعي څه نقصان پکې شته وی نه وی څه نقصان دی وی هغه چې لاندې ورسره کم نور جرنیلانو هغوی وی خپله کوي زموږ نه مني بس او دا لا این اډر خو د مخکې نه را روان دی چې څه اډر کوي موږ ورسره ځو بس ډېره تیزي کوي
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ په سوال جواب ولېږه وی د شورا فیصلې باندې به فیصله کې خپله ډر به نه کې ده به بیا خپله ډر چلاو څه ګناه خو پکې نه وه هغه ته خبره مضبوطه ښکارېده بیا ورپسې سړی ولېږه وی خالد ابن ولید ته وایه چې امیر المؤمنین وایي چې جهادي څومره کارونه کې شورا سره مشوره کوه نورو لاندې جرنیلانو سره د هغې د مشورې نه بغیر مه کوه لیکن خالد ابن ولید خو هم څوک رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته سیف من سیوف الله ویلي چې د خدای د تورو نه یو توره د توره دا لقب ولا پیغمبر مبارک ورکړی بس چې نه منله حضرت عمر بل سړی ولېږه ورته یې ویې لړ شه او خالد ابن ولید به په میدان جنګ کې وي او ورته ووایه چې ستا په ځای زه موقع جرنیل کړم زه چیف آرمي سټاف شم زه جرنیل شم او تا نه دا عهده واخیسته ته به د یو سپی په حیثیت جنګېږي دا نه چې ته به سیکنډ جرنیل شې دا نه چې د هغې نه به لاندې شې دې زمانه کې مونږ ورته چې کومې عهدې ورکوه به نه ته به د یو سپی په حیثیت یې بس لاړ په میدان جنگ کې خالد ابن ولید ته اطلاع ورکړه بس هغه چې هغه کم د جرنیلۍ مشری کم شو هغه یې غله ورکړه او لاندې راغی او د یو عام سپی په حیثیت باندې جنګېده نو چا وله پیغور ورکړه وی ته خو مخکې به د فوج جنګاو څه به دې کول جرنیل وې اوس یې لاندې راوستی حضرت خالد ابن ولید ورته څه وی هېڅ پروا نشته مخکې به مې خلک جنګول اوس به په خپله جنګېږم مخکې به مې خلک جنګول ملګري به مې جنګ ته ور مخکې کول بس ما لپاره منقبت دی اوس به په خپله جنګېږم یو ځل د دې برطانیې وزیر اعظم و زما په خیال یو د دې وزیر اعظم نه مخکې بل و که بل و ټوني بلیر یې ورته ټوني بلیر تاسو یقین وساتئ چې د هغه سټیټمنټ و د هغه بیان ما په خپله اورېدلی دی ما په خپله کتلی دی چې د هغه نه تپوس شو د دې دنیا کې د خلکو یو آیډیل زمونږ پرویز مشرف نه چا تپوس وکړو ستا آیډیل څوک دی څوک دی وخت چې د هغه په شان بادشاه یو چلی وایي کمال اتاتورک یو ظالم بیکاره بادشاه بېدینه بادشاه هغه نه چا ټوني بلیر نه تپوس وګوره ټوني بلیر نه وایي ستا آیډیل څوک دی یعنې حکومت د چا په شان چلول غواړې ووایم وی او وی د مسلمانانو عظیم شخصیت عمر فاروق رضی الله عنه په شان افسوس چې اقصی حکومت وچل انصاف بیت المال نے باقاعده د دین عالمان مقرر کړ په جماعتونو کې کېنول معلمین هغې د تنخواګانې مقرر کړ وی خلکو ته قرآن وښایه د پیغمبر حدیث وښایه چې تاسو بار لګیا یو ځان له مزدوري کوئ تاسو به د دین خدمت څنګه وکړئ تاسو له بیت المال نه تنخوا مقرر څومره کونډې وې یتیمانانو مسکینانو او معذورو په کور کې به ناستو تنخوا مقرر شو او یوازې دا نه چې څومره مسلمانانو او ځوانانو او هغې د جهاد طاقت لرلی شو هغې یې په کور تنخواګانې ورکولې ویې بچې تنخوا اخلې خو کله جهاد ضرورت شو نو توره بالې و میدان ته به ځئ فراواني شروع شو زکاتونه خلکو ورکول عشرونه خلکو ورکول دا د پولیس نظام هغه جوړ کړی دی د هغه نه مخکې یو فوج و بس هغې به ټول هر څه کول هغه وی فوج خو به دشمن سره جنګېږي دننه به امن و امان څوک راولي دننه به زما د قوم حفاظت څوک کوي دي خو به د بار نه کوي نو دا د پولیس نظام یې جوړ د ډاګ نظام یې جوړ کړ چې خطونه یا خلکو ته په اسانه باندې رسېږي ځای په ځای پولونه جوړ کړل پولونه او ځای په ځای بیت المال جوړ کړو او سرکاري ځمکو کې غریبانانو باندې تقسیم کړې وی راشه شابه ځان لی کرئ هسې شاړې پرتې دي څه پې ځان له کرئ بیت المال له به هم شی راځي او ستاسو به مې په خدای قسم د انصاف حکومت د روم یو بادشاه راغی مسلمان شو جبله نوم جبله ابن هم عمر فاروق ډېر زیات خوشحاله شو چې د روم یو بادشاه راغی هغه مسلمان شو د روم هغه بادشاه وی چې زما زړه کېږي چې زه عمره وکړم عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی زه به در سره یو ځای لاړ دونه پروټوکول یې وله ورکړ وی زه در سره یو ځای ځم او تا سره عمره کړم چې ته عمره کوې چې زه در سره وکړم لکه اوس یو بادشاه لاړ شي او د سعودي بادشاه ورته وی زه سره ځم زه سره یو ځای طواف کوم
طواف شروع دی لاړل مکه مکرمې ته طواف شروع دی عمره ده نو عمره کې خلک د احرام دا لنګ ورته وي لنګ یې تړلي وي او په هغې کې طواف کوي طواف دوران کې یو بانډیسي چېرته هلته خورش زیاتي او ډېر لوی ټیلي یو بانډیسي چېرته د هغه جبله د روم بادشاه چې مسلمان شوی د هغه پلنګ خپراله پلس کې ښکته چې خپراله هغه چې څنګه قدم واخیسته نو د هغه نه لنګ اوس پړدی شو لنګ ته پرېوت نو بل څادر ورسره و عورت یې ښکاره نه شو دا نه یې پټ کړ خو لنګ ته پرېوت چې پرېوته نو دغې جبله لاس اوچت که هغه بانډیسي یې ښه مضبوط یو څپېړه و په دونچاقو دې زما پلنګ دې خپه کېښوده او زه دې بربنډ کړم زما نه یې لنګ وغورځه بانډیسي څوک و هغه خو د حضرت عمر په رعیت کې هغه ته خو انصاف معلوم و چې که ته بادشاه و ته زوروره مې خو ته ظلم نشي کولی نیغ لاړ حضرت عمر فاروق له وایي دغه جبله ده په څپېړه وواله چې طواف خلاص شو عمره خلاصه شو راویې غوښته ښه په نرمۍ ورته وایي دا بانډیسي دې په څپېړه والی دی وایي ولې دې ووه وایي زما پلنګ یې خپه کېښوده او زما نه لنګ وغورځېد وجود مې لاندې ښکاره شو هغه ته وایي تا د پلنګ خپه ولې کېښوده وایي صاحب ما په قصد نه ایښود د لنګ ولې ځان پسې راښکه په کار خدا دی چې لنګ یې اوچت کړی وي حضور پاک فرمایي چې لنګ به د ګېټو نه اوچتی د ولې لنګ ځان پسې راښکه او ما په قصد نه پرېښي خوره شو ټېلو ما خپه کېښود هغه در په لنګ راله د چې قدم واخیست نو لنګ یې اوس پړدلی شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه جبله ته وی جبله داسې کان چې زیاتې یې کړی هغه قصدن په تا خپه نه دی ستا زمونږ پړه کې ډېر لوی قدر دی چې ته مسلمان شي زه در سره رالم او ما په خپله در سره طواف اوس داسې کار دی چې د خدای په نس ته مسلمان شوي نو په اسلام کې مشر او کشر نشته انصاف هر چا سره دی دا باندې سیره دا کول غواړي امیرالمؤمنین ورته ویې بخوې نه معاف کو څپېړه یې رانیستله او څپېړه به ترې وباسو هلکه میلمه دې معاف یې کوې نه معاف هلکه ته نه ګورې چې ده ورسره د مدینې نه رالم او ما ورسره طواف وکړو وی صاحب هر څه ټیک دی خو د پیغمبر مبارک وینا ده پرېږدم نه ما نه څپېړه ایستله په ډک مجلس کې په ټول طواف کې او څپېړه به ترې وباسو حضرت عمر هغه ته وی داسې وکړه دوه خبرې د شریعت وینا ده اوس یا به دنه څپېړه وباسي او یا دا ده چې ته به دې راضي کې جبله وی صاحب ما له یو دوه درې ورځې مهلت راکړه زه به یې راضي کړم ډېره ښه راضي کړه په هغه دوه درې ورځو کې هغه جبله واپس وتښتېد روم ته واپس عیسایي شو وی داسې اسلام مې نه دی پکار چې ما نه دې په حل کې خلک څپېړې وباسي هلکه کمبخته داسې اسلام پکار دی چې د غریب او د بادشاه یو برابر حیثیت دی واپس عیسایي شو چېرته صحابه تلي حضرت عمر ته چا وي چې سړی خو تښتېد روم ته لاړ وایي هغه ته خو نیکبخته ما ډېره ښه خبره کړې او د انصاف خبره مې ورته کړې او د شریعت خبره مې ورته کړې وه یو صحابي تلي روم ته تجارت ته دا جبله پې خبر شو چې د مدینې منورې نه یو صحابي مسلمان راغلی دی او تجارت کوي نو دی او خپل دربار هغه صحابي ته ما پیژنې وی نه صاحب وی لږ سوچ وکړه ما به وپېژنې چې هغه ورته خپل تاج ماج لر کړه وی ولې پېژنم وی یو صاحب هغه جبله خو نه وی هماغه چې زه مسلمان شوم بانډیسي مې په لنګ خپه کېښوده او بیا راته عمر وی اوس به دنه څپېړه وباسي او زه راله واپس عیسایي شو اوهو ډېر بد دی وکړه یو څپېړه څه وه هغه بانډیسۍ به دې راضي کړی مونږ به ورته مینت کړی او که نه وه نو یو څپېړه کې څه چلو اوس خو ته عیسایي او تا ته پته ده چې د دوزخ خشا کې ټول عمر به په دوزخ کې پروت دی ټول عمر دوزخ ښه دی که څپېړه ښه وه او دا دنه تپوس کوم چې هغه څو ورځې دې په اسلام کې تېرې کړې وې هغه جندي څنګه و مخکې هم دلته بادشاه وي اوس هم بادشاه ځکه چې دې واپس راغی قوم واپس بادشاه کړه او ورته وی فلانکي وی قسم دی هغه څو ورځې چې ما په اسلام او په مسلمانۍ کې تېرې کړې هغې کې چې کوم خوند او سکون و زما په بادشاه کې نشته ډېر پریشان وی راځه مړه بیا مسلمان شه وی اوړه مې کېږي خو په یو شرط هغه شرط دا دی که عمر ماله خپله لور راکوي په نکاح نو زه واپس مسلمانېږم
اوس که واپس مسلمان شم نو خلک به پیغورونه راکوي خلک به وایي چې دا څنګه سړی دی قمقل کله مسلمانېږي کله واپس عیسایي کېږي بیا مسلمانېږي نو که عمر غوندې سړی امیر المؤمنین ډېر لوی سړی دی ما له لور راکوي نو زه به ووایم چې زه مسلمان شوم په دې شرط چې امیر المؤمنین عمر غوندې شخصیت ما له لور راکړي صحابي ورته وایي که زما د لور خبرې خو اوس په دقه ساعت یې دله درکوم که زما د وس خبرې ما ته وایي چې وکړم نو لور د عمر ده هغه خو د هغه نه بغیر د فیصله نشم کولی خو داسې کار دی زه را تجارت خپل پرېږدم دا سامان دلته پرېږدم زه مدینې منورې ته ولې که تا خدای مسلمان کی نو عمر ته وایم نو که هغه لور درکوله نو واپس راځم دې لاړ مدینې منورې ته کافي مزل ډېر مزل د میاشتو مزل چې لاس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته الوې وې صاحب هغه جبله سره مسلمان شم اسلام ته اړه کېږي خو ستا لور غواړي الله اکبر حضرت عمر یوه لور ګورې په حضور پاک واده وه ام المؤمنین و د مسلمانانو مور حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها نو ام المؤمنین خو په هغې پابندي وه چې د حضور پاک د وفات نه پس ولا تنکحوا ازواجه من بعد ابدا چا سره به نکاح نه کوي ستا لور غواړي لور یان وسې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی تا ورته ښه ولې نه کول وی صاحب ستا په لور نوسې کې زما څه اختیار و وی بچې د یو انسان د اسلام نه د عمر لونه خو څه کې چې د عمر ټول زامن او بچیم قربان هله شابه په دې اس په واړوه او ځان له سوه چې راځه ستا شرط منظور دی بلکل منظور دی د عمر لور خو دې وخت کې نشته نوسې شته بلکل شرط منظور دی راځه هله ځان زر له سوه چې سړی مړ نشي او کلمه وایي او خدای پاکې مسلمان هغه تاجر واپس لاړ روم ته چې روم ته څنګه ورسېده نو هلته لویه جمع جرګه وه او خلک پریشانه دي او اله ګوله ده د چا نه یې تپوس وکړه وایي دا اله ګوله د څه ده وایي دا زمونږ بادشاه جبله مړ شوی دی او د هغه د جنازې او د هغه د دفن خبرې ایمان یې په قسمت کې نو دا د حضرت عمر هغه د اسلام سره مینه او د اسلام سره محبت او عجزي او کله چې شام فتح شو شام او دې ته شام ته یو دی یو غلام دی غلام دوه کسه په یو وخو لښکر ډېر لوی دی اوښان کم دي نو ده سره یو غلام و اعلان یې وکړئ دوه کسان په یو اوښ باندې کښېنئ اوښ به ډېر نه ستړی کوی یو کس به لاندې رواني یو به په اوښ ناست دي چې دا لاندې ستړي شي دی به بره وخیږي او دا بل به راکوشي د سره یو غلام دی په اوښ باندې سور روان شو څه منځ چې لاړل غلام ته یې ویې اوښ ودروه راځه بره کښېنه او په خپله یې پړې ونیوه غلام ورته صاحب دا څه کې ما بره خیږي او ته پړې نیسې ویم وی دا ولې ته خو زمونږ امیر المؤمنین یې بادشاه صاحب نور خلک به کوي ته به داسې ما سره نه کوې زه به دا اوښ پړې نیسم دا ډېره بده خبره چې زما غوندې غلام په اوښ باندې سوري او د اوښ پړې امیر المؤمنین نیولي ته خو یوازې امیر المؤمنین د حضور پاک ملګري یې نږدې او خلیفه د حضور پاک هغه ویې کودېږه خیږه بره انصاف وکړو که د قیامت پر ورځ ما نه الله تپوس وکړي نو زه به الله له څه جواب ورکړم او مقتصې وشوه تر د شامه پورې تر شامه پورې حضرت عمر به نمبر په نمبر بدلېده غلام به بره ناستو او ده به پړې نیولې چې دی به ستړی شو دی به بره وخته غلام به پړې ونیوه اوس عجیبه خبره دا ده چې کله داخلیږي شام ته هغه نمبر اوس د عمر راغی د کوزېدو عمر غلام ته وی خیجه بره هغه وی صاحب د خدای خاطر وکړه د خو مونږ ښار ته دننه کېږو او د ښار ټول چې څومره مذهبي مشران دي هغه ټول ستا استقبال ته ولاړي نو تا به پړې نیولي زه به بر یم تا لم شرم دی او ما لم شرم دی خلک به څه وایي خلک هم رالل ورته منت وکړه وزیرانو ورته منت وکړه چې امیر المؤمنین د خدای خاطر وکړه دا سړی دمه دې ستړی نه دی او ته په اوښ کښېنه ورته یې ویې نه داسې نه کېږي انصاف نه به کار اخلو انصاف ته به مهرباني کې دقه رنګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې دوه ملګري دریو کسانو باندې شریک اوخو دوه کسو پې سورېدل یو به کوزېده قسم د رسول الله مبارک په خپل نمبر کې کوزېده
او صحابه به بره سوارو او هغوی ورته وایي چې د الله رسوله موږ به خپل نمبر بدلو را بدلو ته مه کوزېږه موږ دوه کسه یو نمبر کې به موږ ښکته پورته کېږو او ته به نه کې حضور پاک وفرمایل چې زما نه تکړه هم نه یې او زما نه هم ثواب هم زیات نه دی خوښ او زما نه د خدای نه زیات یریدونکي هم نه یې په خپل نمبر کې به د دواړو جهانو مبارک سردار باقاعده کوزېده وایي زه د پیغمبر په سنت عمل کوم غلام بره دی او حضرت عمر رضی الله عنه پړې نیولې او روان دی او د چې شام چې څومره صاحب پادریانو د مذهبي مشرانو هغوی کتابونه راغشتي دي او خپلو کتابونو کې ګوري او مخامخ اوښ ته هم ګوري چې د بادشاه خو دغه اوښ دی او فورا یې اواز وکړه وایي دا هغه امیرالمؤمنین عمر نه دی زمونږ په کتابونو کې چې د پیغمبر علیه السلام د دویم خلیفه د عمر کم صفتونه راغلي دي په دغه سړي کې نه دي دا نه دی دا په اوښ کې سور دی دا د بادشاه په اوښ کې سور دی هغوی ورته وایي دغه نه دی دا پړې چې یې نیولې دی دا امیرالمؤمنین دته وګورئ چې هغوی خپلو کتابونو کتل هغه ته یې وکتل وایي واقعي زمونږ په کتابونو کې چې د حضور پاک د دویم خلیفه کوم صفت راغلی دی هغه په دغه سړي کې موجود او بیا چې کله لاړ گورنر هاوس ته نو د هغه ځای گورنر ورته وایي او کمیس یې هم شلیدلی و کیجاوه کې نښتی و نو کمیس یې هم شلیدلی و هغه یې ځان له وګنډه نو گورنر ورته نوې قیمتي جوړه راوړه وی صاحب دا جوړه واچوه تا له اوس د مصر لوی لوی علما د عیسایانو را روان دي او تا سره ملاقات کوي دا جوړه واچوه دا جوړه دی د سفر هم د دوړم والې نه او شلیدلې هم دا بې ډوله دا ډوله یې جوړه واچوه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته څه وایي وایي کفا بالایمان زینه وایي د ایمان نه قیمتي ډولې شی بل نشته هغه کې پروت دی انشاءالله زه په جامه ځان نه ډولې کوم زه د الله د طرف نه چې په الله زما کوم ایمان دی نو په هغه ایمان زه ډولې او د ایمان هغه ډول مې خوښ او هغه د مصر او د شام د دغه علاقو چې څومره پادریان او څومره راهبان او مذهبي مشران دال او حضرت عمر فاروق سره ملاقات وکړه د هغه په دغه تواضع په عاجزۍ او په انکسار باندې الله پاک هغوی مسلمانان کړل اسلام به نه خورېږي امن به نه راځي سکون به نه راځي چې بادشاه کې عجزي وي بادشاه د بیت المال پیسه نه خوري گورنر کې عجزي وي مشرانو کې عجزي وي او د بیت المال پیسه نه خوري په خدای کې غریبي وخوري تو که دغسې احتساب راونیسه یو گورنر یو وزیر اعلی اوله چوکه ورکوی دا ګړیو سره چې بیا څوک داسې وي نن خو سره خبرې هم نشي کولی سم دم به راسره دلته ګرځي ناست به خو چې هلته د وزارت کرسۍ ته ورسېږي وزیر اعلی شي او گورنر شي بس بیا ورسره خبرې هم نشي کولی هلکه څه چل دی خو عام انسان یې که دغه مقبرې له به تم دي دغې له به ځم ده لا بوج در باندې زیات شو زما او ستا په نسبت حساب کتاب به راسره زیات دي زما او ستا په نسبت نو دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مختصر غوندې حالات مې درته و برکات او کرامات یې څومره دا هم اخري کې به وره په مدینه منوره کې ناست دی مدینه منوره کې او یو لښکر یې لېږلی دی د میاشتو په مزل لرې دی او د مدینې منورې نه آواز وکړه د هغه سړي نوم ساریه یا ساریتو الجبل الجبل ای ساریه دې غر ته لږ متوجه شه غر نه ځان وساته د میاشتې مزل چې کوم خلک ورته ناست صحابه تابعین هغوی وی په عمر څه چلو شو زه چې اواز چاته وکړه ساریه ته خو د میاشتو په مزل لرې دی یاره کمزوری دی څه عمر نس غلطي وشوه هغه ساریه چې کله راغی نو چا یې تپوس وکړو په پلان کې ورځ تاسو ناشنا څه اورېدلي هغه ویاو په دغه ورځ ما د دشمن سره لګیا وم او جهاد مې کو جنګ مې کو دشمن مخکې د ورپسې وی مونږ شاته نه کتل دشمن مونږ سره چل کو شاته نه د یو غرو د غونډۍ و د هغې نه نور لښکر راپسې را روان وی دې کې مې یو اواز واورېده یا ساریتو الجبله ای ساریه دې غر ته متوجه شه غر نه ویرېږه وی چې ما اواز واورېده وی ما وی والله انه لصوت عمره قسم په خدای چې دا خو د عمر اواز
چې غر ته مې وکتل دشمن را روان بس وی فوج مې دوه ځایه که نیم یو طرف ته و نیم بل خوا الله راله فتح راکړه نو ناس په مدینه منوره کې دی او د میاشتو په مزل لښکر ورته الله ښیي هم او اواز هم ورته رسېږي او د حضور پاک سره مینه څومره وه چې کله رسول الله مبارک وفات شو دماغ یې وتانګل توره یې راواغېسته او دقسې په منبر د حضور پاک باندې کېناسته او په دې پوړی ودرېده وایي منافقین لګیا دي او وایي چې حضور پاک وفات دی نبی علیہ السلام نه مري هغه نه دی وفات هغه د الله راز له تللی ملاقات له څنګه چې موسی علیہ السلام کوه تور له تللی او ان قریب به راځي او چې څوک وایي چې حضور پاک وفات دی نو زما په دې توره به سرونه وایي او که چا نه مې واورېدل چې رسول الله مبارک وفات دی چې په دې توره تې سر وه نه مري بالکل دماغ ودان خو جیبه حالت حضرت عثمان رضی الله عنه ګونګې شو ها بیا کول خبرې نشوې کول حضرت علی رضی الله عنه بېهوشه پروت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دغه ورځ یو خپل بل ځای کور والته تللی و د پیغمبر علیه السلام نه سار اجازت وغوښتې په دغه ورځ د حضور پاک طبیعت هم ټیک و سر را پاڅېدلی او خپل صف ته یې وکتل صحابه ورته ډېر خوشحاله هم شو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې څنګه راغی او حضور پاک یې وکتل وفات و نو واپس را عمر ته وی عمر کوشا وی نه کوځېږي بس ابوبکر هلته ودرېد رضی الله عنه او دا آیت تلاوت کو اعلان یې د حضور پاک د وفات وکړه وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسنجزي الله الشاکرین اعلان دا مطلب دی چې د حضور پاک نه مخکې ډېر پیغمبران تیر شوي دي او رسول الله مبارک هم بس وفات دی او بیا اعلان وکړه چې من کان یعبد الله من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات که څوک د محمد صلی الله علیه وسلم عبادت کوي نو بس خدای بیا مړ دی او وفات دی او که څوک من کان یعبد الله فإن الله حی لا یموت که څوک د خدای عبادت کوي اجم دی دې مري نه او چې دا اعلان یې څنګه وکړ حضرت عمر واورېد حضرت عمر فرمایي وایي په خدای قسم که دې خپو ټینګولی شم خپو مې کار پرېښود او په یو درز مکې ته پرېوتم ما خو یې حضور پاک نه دی وفات خو واقعي وفات شوی نو حضرت عمر رضی الله عنه د حضور پاک سره ډېره زیاته مینه لږه نه ډېر محبت د وفات خبرې پاتې ده خو ختم شو نو دا که موقع وکړه خیر انشاءالله نو آینده جمعه کې به درته بیان کړم انشاءالله د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څه بعضې د زندګۍ حالات مو شروع کړي هم څه د دیني مقاصدو دپاره او د هغه لویشان هم ترې معلومیږي حضرت عمر رضی الله عنه په خپله زمانه کې هغه کارونه وکړل چې هغه بل چا نه کړی لکه مثلا چې څومره معلمینو ځای په ځای د قرآن استادان کینول مدرسین یې کینول هغوی د بیت المال نه تنخواګانې مقرر او دا په دې وجه چې که دا غریبانان لګیا شي او خپله مزدوري کوي ښځه بچي خو ټول لري نو بیا دی درس نشي کولی قرآن نشي خولی دی به مزدوری کوي رزق بل ګټي او که دی به قرآن ښیي نو لومبې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې مستادانو د قرآن لرو معلمینو له تنخواګانې مقرر کړي او چې چاله تنخوا په یو شي ورکې نو هغه بیا ډېر زور هم لګوي بیا د هغه سوچ هم دی که دا کار نه کوم نو هلته تنخوا را باندې بندېږي او دغه برستو کو که دا نه کوم نو ګناهګارېږم ځکه په دې سیز زه پیسې اخلم نو یو یې معلمینو له استادانو له تنخواګانې مقرر دا یوه شو دویم بیت المال ډک شو نو اعلان یې وکړه چې کم ماشوم پیدا شو هغه راځئ او د خپل ماشوم اندراج کوئ هغه ته به وظیفه میلاویږي د بیت المال کم ماشوم چې به پیدا شو بس به راغی او د بیت المال چې کم سیکرټري و هغه سره به یې نوم ولیکه چې زما ماشوم په پلان کې تاریخ پیدا شو
او دی نوم دی او دی د پلار نوم دی، هغه له باقاعده ماهانه وظیفه مقرر شوه. چاله به د میاشتې تنخوا ورکوله، او چاله به یې غونډې کال پس کال کې غونډه یو کال ورکړه، او چاله به یې د شپږو میاشتو ورکوله. هر ماشوم له دا ماشومان دي، دی به څه کوي؟ دا خو واړه دي، خو د دې مور پلار د دې ذمهداري اوچتوي. دې له وظیفه تنخوا مقرروم چې مور او پلار ته د خپل بچي پرورش اسان شي. زما په خیال چې په دنیا کې ما چې نن سوره پورې اندازه را یو جاپان ته چې د لاړم نو هلته دا شی شته، هغې چې کوم ماشوم پیدا شي نو هغې له تنخوا مقرر کړي او بل ځای نشته. الله پاک د کونډې چې څومره وي هغې له باقاعده مستقلې وظایف مقرر کړي. یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بازار کې روانو، یو ښځه راله، بخاري شریف کې راځي، د شان یې ول آواز ورکړه، وی عمره ما پیژنې؟ وی نه. وی زما خاوند په پلانکي جهاد کې شهید شوی دی، زما پلار په پلانکي جهاد کې شهید شوی دی، دا یتیمانان واړه بچي مې دي، د دوی اسم نشته، دونه څه نشته چې په خوله کې یې واچوي وی چوپي، او دا خو به برباد شي، د لوږې د لاسه به دا ټول مړه شي، او زه د پلانکي لور یم. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته مرحبا بنسب قریب، ته خو ماته نږدې مسلمانان په حیثیت د اسلام ډېره نږدې رشته داري ده، د نسب نه د اسلام رشته داري، ځکه چې ته د پلانکي لور یې نو هغه خو د اسلام دپاره ډېره غټه قرباني ورکړې ده. وی راځه بویت د بیت المال ته، بلکې کور ته یې بوتله، او په کور کې یو اوښ تړلی و، خو غټ اوښ سوره، او هغې یو طرف ته بوجی ورته یو انډې وربار که، او بل طرف ته یو بوجی انډې وربار که، او د پاسه یې ورته جامې او هر څه کېښودل. وی ځه دا اوښ هم ستا شو، او د ښي طرف ته او ګس طرف ته چې په دې څومره سامان دی او د پاسه سرباري ده دا هم ستا دي، او پروا مه ساته، دا به لا خلاص شوي نه چې نور مال به هم در رسېږي. ما دې نوم په بیت المال کې ولیکه، بیا مه راځه، تاله به کور ته شی درځي. یو صحابي ورته وایي حضرت عمر ته وایي اکثر طلحه ډېر لوی مال دی وله ور نه که، خلک یو بوجی ورکړي، نیمه بوجی ورکړي، نو دوه غټې بوجی دی ورته په اوښ بار کړی، د پاسه سرباري دې ورته کېښوده، جامې خوراکونه هم دې ورکړل، او بیا اوښ دې مو سره ورکړ. حضرت عمر ورته وایي هغه کس ته وی مور دې بوره شه، وی تا ته څه پته لګي چې دا د چا لور ده؟ وی په یو زمانه کې د حضور پاک په زمانه کې د دې پلار او د دې ښځې رور، د دې پلار او د دې رور یوه قلعه دوه په دوه قبضه کړې ده، یو قلعه، او بیا چې مونږ ورلو غنیمتونه هم تقسیمول نو ټول د دوی کېدل، لیکن هغه غنیمتونه په ټولو مسلمانانو باندې تقسیم شو. دا د داسې نر پلار لور ده او د داسې نر رور خور ده. نو دې ته به حضرت عمر نه کتل، هغه د اعلان کړی وی که د فرات دریاب په غاړه سپی د تندې مړ شو نو د قیامت په ورځ به یې تپوس د عمر نه کړي. د فرات دریاب څه مطلب؟ چې اوبه شته، اوبه شته، ولې سپی د تندې مري؟ عمر له پکار دي چې دریاب ته ګودرې جوړې کړي، یوازې د انسان غم به نه کوي، د څاروو غم به هم کوي، د حشراتو غم به هم کوي، د سپو پیشوګانو غم به هم کوي. پکار دی چې دریاب په غاړه واړې وړې ګودرې جوړې کړي چې سپی ورشي او هلته دې اوبوس کړي، زمرې ورشي چې هلته دې اوبوس کړي، پړانګ ورشي او هلته دې اوبوس کړي. دا سیسټم یې حضرت عمر رضی الله عنه نو چې د سپي فکر یو انسان کوي نو د انسان فکر به ولې نه کوي. هر چا له باقاعده وظیفه مقرر شوه، تنخوا مقرر شوه، کونډې له مقرر شوه، یتیم له مقرر شوه، چې نوې پیدا شو ماشوم هغه له مقرر شوه، او چې کوم قاریان او عالمانو هغې له تنخواګانې مقرر شوې. یو سیسټم، او دا په څه باندې؟ داسې کارخانې نه وي جوړې کړل چې کارخانې دي، دا هغه پیسې وې، او داسې ټکسونه هم د ظلم نه چې دا اوس کوم د ظلم ټکسونه دي، دا صرف او صرف په زکات او په عشر. د خلکو نه به یې عشرونه او زکاتونه راغونډول چې دا عشرونه او زکاتونه به خامخا ورکوي، او هغه عشر او زکات په خپله به خلکو راوړه. د خلکو مزاج داسې جوړ شوی و چې عامل به ورغې په خپله به یې ورته تیار کړی. ولې؟ هغې وی چې دا عشر او زکات موږ شروع کړی دی، زموږ په مال کې خدای برکت پیدا کړي.
هغوی یو سوچ جوړ شوی زه اوس هم تاسو ته یم زما ورونو صرف زمونږ د ضلع چارسدې د دې خپلې ضلعې به والو هغه خلک چې په هغې عشر فرض دی په غنمو کې په جوارو کې په ګوړه کې یا په نورو څیزونو کې عشر په خپل فرض دی او یا په نغدو پیسو کې په زکات لازم دی په خدای که دوی دا خپل زکات او دا عشر راویسته که په دې غونډه چارسده کې غریب پاتې شو نو راشه د ما په مخ لاړ وکړو بالکل به نه پاتې کېږي په دې غونډه چارسده کې دا ټولې مدرسې به چلېږي په دې ټولو جوماتونو کې چې کوم قاریان او حافظان ناست دي په خدای چې د دې تنخواګانې هم پکې کېږي دا مدرسو چندو ته هم پکې ضرورت نه راځي خو څوک ورکوي نه عشر او زکات صدقه خو ډېره لویه خبره نفلي صدقه عشر څوک نه ورکوي زکات څوک نه ورکوي نو نقصان یې څه دی نقصان یې دغه آفتونه دي ګلی پې راشي باران پې راشي زول پې راشي بیا اوچو سره لاندم سوځي ټول برباد سیلابونه پې راشي او دغه یې پرېږده په رزق کې او په مال کې بیا برکت نی هلته ورته بیماري جوړه شي هلته ورته دشمني جوړه شي هلته ورته داسې سخا بیماري جوړه شي چې ډاکټر وایي دې علاج نشته بیا اسلام آباد ته او لاور ته او پېښور ته په هسپتالونو ګرځئ نو د خدای نیکبخته مرداره دې پې وخوړه حرام رزق دې پې وخوړه د خدای نیکبخته عشر د غریب حق دی هغه د غریب حق دې پې وخوړه د ګاونډي مسکین او د کونډې او د یتیم حق دی هغه دې په دې خپلو بچو وخوړه نو چې ته پردې حق پې خورې نو الله به رانیسو کو بدل حضرت عمر دا نو کړی آسان علاج و کارخانې جوړې که او ملک کې به پیسې پیدا شي عشرونه غونډه خلکو ته ووایه خو ولګوه په صحیح ځای باندې داسې نه چې غونډی د خلکو نه او خوري دې ممبران غونډی د خلکو نه او خوري دې دا په کورسو ناست ټیکهداران دا ممبران او دا وزیران دا دی خوري دې له څوک عشرونه نه ورکوي یو سړي ته پته ولګېدله چې په ما عشر دی او ما نه اخلي هغه مخکې راځي او په خپل ګاونډ کې به کونډې له ورکوي عامل د هغې عشر دغې کونډې له مې ورکړی دغه یتیم له مې ورکړی دغه رور له مې ورکړی چې غریب دی دغه رواره له مې ورکړی دغه خورهي له مې ورکړی دی په دې ټولو زکات کېږي عشر پې کېږي جنگ بم ختم شي حسد او بغض بم ختم شي چې یو سړي ته په ګوند کې د یو خان د طرف نه د یو ملک د طرف نه د یو زمیندار د طرف نه عشر او زکات ملاویږي هغه به ترې قربانېږي هغه به ترې غلا نه کوي هغه به ورسره حسد نه کوي هغه به ورسره بغض نه کوي دې سره ورولې جوړه شي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا سیسټم یې جوړ کړی او په لاره ځای په دې پلونه جوړ کړل چې خلکو ته تلل راتلل اسان شي او د ډاک سیسټم یې جوړ کړ ځای په ځای ډاکخانې جوړې کړې لکه اوس چې ډاکخانې ځای په ځای کوټې جوړې کړې تنخواګانې مقرر کړې چې دلته به ډاک ځي چارسده کې مثلا مثال در کومه په ناګومان کې مثلا په شب قدر کې په پېښور کې په نوخار کې دا ډاکګیان به تلل ته به یې ډاګونه وړل هغوی به د خپلې علاقې بیلول او دا د ډاک سیسټم هر چاته به په ورځو کې په میاشتو کې ډاک نه په د دوه څلور ورځې کې به او هغوی له څاروي واخېستل دی ډاک والا په لږو ورځو کې به خطونه خپل ځای ته رسېدل امن راغی داسې امن راغی مجال خو شته چې په ځمکه به د چا نه بوجۍ د غنمو پرېوتې وه او هغه دې څوک اوچته کړي مجال خو شته چې چا نه په ځمکه معمولي غوندې یو شی پرېوته هغې له خو دې څوک ګوتې یوسي نه صاحب ته اوچته کړ نه ولې اوچته کړم حضرت عمر خبر شو هغه خو وروره بل کار د سره نه کوي فورا دې په دورو ووایي غلا دې وکړه فورا د نه لاس کټ کوي مړی دې وکړه یو مړی وشو په یو علاقه کې په یمن کې هغه لسو کسانو په شریکه یو سړی وجلو حضرت عمر لس واړه د پانسي کړل چا ورته وی سړی یو مړ دی مړه دې پې لس کړل وایي زما دې د الله په ذات قسمې که ټول صنعا والا خلک دا په زرګونو خلک په دې مرګ کې شریف کې قسم په خدای چې د ټولو نه سرونه مې وال نن مسلمان یو حیثیت لري انسان یو حیثیت لري د مسلمان نو وینه یو حیثیت لري رسول الله صلی الله علیه وسلم دقه فرمان دی او د الله د قرآن وینا تا چې یو انسان مړ که کانما قتل الناس جمیعا د وس په د یو بر شو که وس یې وشو نورم دی به دا ټول مړه کړي مکمل امن مال په امن دکان کولاو دی او زه د شپې خپل کور ته مجاز ته چې ستا دکان ته څوک راشي دلته خو د خدای کور ته خلک لاګاني دن روزانه دا شکایت راځي پلان کې جومات نه سولرې پټې پلان کې جومات نه بیټري پټه شوه
پلانکي جومات نه پکې پټ شو هلکه دا جومات د چا کور دی زه تاسو یې راته ووایې زیړو ویم نه د چا کور دی د الله مساجد بیوت الله د خدای کور نو چې د ما د کور نه څوک غلا کوي په ما راغی که نه خفه به یم که به نه نو چې د خدای د کور نه غلا کوي نو ته په خدای ورځې ته څنګه مسلمان یې ستا لکې دا نشته چې زه به ځان کدن به مې راځي او زه به مرم او زه به قبر ته ځم ما نه به الله تپوس کوي ته جوړ مرګ نه منې ته قبر نه منې ته آخرت نه منې ته حشر نه منې که دې منه دا کار به دې نه کوه خدای چې داسې مې لیدلي دي اورېدلي مې دي لیدلي مې نه دي چې قرآن شریفونه یې ځان ته ډېرې کړی دی او په هغې د پاسه ولاړ دی او پکې یې کوز کړی ته مسلمان د کومې شوې مسلمان او مسلمان او دا به م راپاسي دا بړوا دی به م راپاسي مدرسه داسې مولا داسې مولا داسې مولا داسې جومات نه غلا کوي او خبرې ابتدان او زه به جنت ته ځم مولیان وی دا به نه زه به ځم ستا پلار به جنت ته لاړ شي ته د خدای د قرآن حتی کوې د خدای د کور بېعزتي کوې د خدای په کور ورځې او د هغې نه غلا کوې دلته مسلمان خدای ته ولاړ دی الله اکبر ته ترې سپلی پټی تو جنت ته به ځې ولې جنت داسې د لامده خوړ خیرات خو نه دی چار سړی دی په ورځې دلته الله ته ودرېد ته ترې موټرسایکل پټی هلته مدرسه کې ناست دی د پیغمبر حدیثو ته ناست دی د پیغمبر حدیث د کوي چېرته مقتدیانو ولا په زر زر روپۍ موټرسایکل اخیستی دی ته راشې ته دې موټرسایکل وتښتی او څنګه خوشحاله د شپې برید تاوی چې ما خو موټرسایکل او یو ځل هغه په 10 زره خرڅ کړې بچو له روزي راوړې ما دله پیسې ګټلې دي طالب مې وواو ملا مې وواو د خدای د کور نه مې غلا وکړه دا زموږ مسلماني یو سړی کافر مسلمان شو هغه جومات ته په مخه کده چې زه مونځ کوم چې جومات ته تلل نو سپلی ویستې وی سپلی راوچتې کوي ولې وی دا مخکې ږدو که نه نو د خدای کور کې سپلی به ږدو ته به بار پرتې وي وی نه دا خلک پټوي وی څوک د کوم ځای نه خلک راځي چې پټوي عیسایان یې پټوي وی نه یهودیان راځي وی نه څوک راځي دا زموږ د مسلمانان بس هغه سپلی واپس واغوستې وي د اسلام مې نه دی پکار په کوم اسلام کې چې مسلمان د خدای په کور کې د خپل مسلمان رول رغلا کوي مړه خاونده ښځې نه کوي نو د ښځې مال راوالي او خرڅ یې کړي هغه وایي دا خو د ما مهر دی چپ ټرت دی وکړ مهر دی پلار د کوره دی راوړی دا اوس څه کوې ورسره ښځه د خاوند نه پټوي کور کې جي پیریان دي الماری نه غلا کېږي چابي ما سره ده کور کې پیریان دي زم پیریان نه دي خاپیری ده پیریان نه دي دا خاپیری ده په کور کې دن دقسې مې یو سړي ته وویې مې خفه کېږه ما په کور کې دن نه دي لوبه ده خفه شو وي د ما د الماری نه غلا کېږي چابي خو ما سره ده الماری نه شی پټېږي چابي ما سره ده دا جیسس مسله ده یو عامل لاته وښایه چې ورته لاړ شم ما وی درته ښیم خفه کېږي خو نه مې کور کې دن نه دي لوبه یا د ښځه پټی یا د خور پټی یا د روندار پټی پیرې چې تا نه غلا کوي د 400 په بینک ولې نه ورځي عقل لږ ولرې تا نه چې غلا کوي په اندرشیر ولې نه ورځي چې ښه زبردسته داسې دوکان وګوري چې د سرو زرو پکې بلا خښتې دي او زولی یې ډکوي په اندرشیر ولې نه ورځي چې غلا کوي په دې پېښورونو کې او په اسلام آباد کې د دنیا په بینکونو کې او په ګلو کې کوړه او پیسې پرتې وي پیرې په هغې ولې نه ورځي چې هغه دې نه روچت کړي او زولی یې ډکه کړي او پیرې په پیسو څه کوي د پیرې پیسو ته څه ضرورت یې پیریان دي او زما پیرې نه دي خاپیری در باندې ناست داسې خاپیری د له مور راوستې ده داسې خاپیری چې سمې لتې شتې به در کې ووایي غله دې راوستې خفه شوله مو د پس راغی مولوي صاحب خبره خو دې ټیکو ختم مې هغه څنګه شیخ خو زما پروندار کې راوي هغه نیک کروندار وظیفې به یې کولې په مصله به ناسته او تسبیح به ورسره وي ذکر به یې کوو مې دا ذکر نه کوو دې دا سوچونه کول چې دا سړی به کله ځي چې دا مال ووام هغه ډېره نیکه وه او په بوزۍ کې به ګرځېده مې څه وایي هغه شی هغوی کور کې په یو زرګر خرڅ کړل ته راووت تپوس موږ چا خرڅ کړی پلانکي پلانکي د دې رور ځه اوس ورسره څه دننه غلاګانې شروع ډاکې شروع دي غلا شروع ده مسلمان پیسو ته څوک زړه نشي نیولی نشي کېدی اوس زره ته اوس هم چې د حضرت عمر په شان نشي کېدی هغسې انصاف نشي کېدی خو که د هغې سلمه فیصد انصاف راغی یوازې حکومت مه بدناموه یوازې حکومت زم حکومت یې په کور کې دنه
مونږ غلا نه کوو په کور کې دن ولې شوتل زه نه مونږ نه غلا کوو دا د شپې دا چې اوبخور لده یو کس باړی ته ولاړي دا بل شاته په پوله ولې ګرځي چې څوک راپسې اوبه بندې نه کړي دا اوبه وخوره څنګه زر حکومت راونیسو حکومت دا ټیک هغه هم غلا کوي بد نه وایي حکومت دا دا اغلا وکړو پلان کې دا وکړو دا سرکاري افسرانو دا وکړه دا وس نه کېږي کاکا جي تل پټې د جومات نه غلا کې سپلې پټې پردې صادر پټې په مقبره کې غلا کې سیکل تختې د خدای کور نه پیژنې مقبره نه پیژنې پلار نه پیژنې پلار نه غلا کې په خدای چې د پلار نه غلا کې ګوته دې لګي پلار ناجوړه پروت دی ناجوړه بېهوشه پروت دی بېهوشه پلار پروت دی او کاغذ یو سی او هغه غریب لا ګوته راوالی ورته ولګوي بېهوشه پلار نه دې ګوته ولګوي دا ماله پلار راکړی دا اوس څه کوې وسه په پلار هم درو حضرت عمر رضی الله عنه والا نظام خدای څونه برکت ولا ورکړی دی دریای نیل په کال کې یو ځل اوچتېده دریای نیل ما لیدلی دا انیس احمد را سره مصر په دې منځ کې تېر شوی دی ډېر مزېدار او داسې روان دی چې چاته پته نشته چې دا روان دی چې کاغذ ور وغورځوي نو پته به راته لګي چې دا دریاب روان او ډېر خشته کړی دی غاړې ورته مړه سمې خشته کړي دي ښکلې بلفونه یې پرې لګولي دي په غاړو باندې کښتۍ پکې روانې د سیلو سیاحت ځای دی ورشته خپل دریاب ته موږ ورو خیالي ته دی مونږ له چې خدای په ما زه اکثر وایم چې بار ملکونو ته لاړ شم زه یم الله چې مونږ له کوم ملک راکړی دی پاکستان غوندې ملک دا باچا خان خبره شام و باچا خان خو دنیا کتلی باچا خان بابا خو دنیا کې ګرځېدلی و دنیا کتلی وه او هوښیار سړی و قابل سړی و فخر افغان و چې رښتیا خبرې هغه باچا خان بابا څه وایي وایي زما د ملک په شان دی او بیا خصوصا زما د صوبې په شان صوبه په دنیا کې چېرته نشته زرخیزه اوبه خو افسوس دا دی چې صحیح مالیار نشته مالیار اوسه پورې صحیح رانغله ټیک یې ویلي د سرو زرو خبره یې کړې دریای نیل د مصر په دا منځ کې تېر شوی دومره خشته دومره اعلی او دونه مزېدار نو دریای نیل به کال کې یو ځل راختېده او چې رو به ختېده نو بیا به ټول مصر باندې ورته و مصر به یې غرقاو نو د هغوی د جاهلیت د زمانې یو قانون ادا به و چې په مصر کې به یې جینۍ وکته خشته ښکلې جینۍ به یې وکته د مصر خلک هسې هم ښکلې دی خشته خلک دی چې سمه خبره درته وکړم ښکلې خلک یې دی خشته او پاک دامن خلک دی ګنده زناکار خلک نه دی ښکلې خلک دي مې پوره تپوس وکړه د هلکانو د جینکو دا دوستانې هم پکې شته دا هم پکې شته خو پلیت نه دي دا تپوس مې وکړه که کومې جینۍ ته پته ولګېده چې د هلک سره خو مې دوستانه ده خو ما ته په غلط نظر وکتل وي تا سره تعلق ختم او که کوم هلک ته پته ولګېده چې د جینۍ خو مې دوسته ده یاره مې ده ورسره به ناسته مي د سیند په غاړه او د دیانې په غاړه خو دا جینۍ خو ما نه څه غلط ډیمانډ کوي غلط نظر کوي ختم تا سره تعلق ختم ته ټیک نه پاک خلک او ښکلې خلک تاسې لطیفه به راته ووایم امام شافعي رحمت الله علیه اخره کې مصر ته تللی هغه به وایي چې د مصر ښځه دیني کړې نو کونډې کونډه که درې دې نور هم کړي خو چې مصری دیني کړې نو ته کونډې کونډ چې مصری ښځه وکړې نو تا اوس واده کړی امینه تا ته هم داسې ګرانه ده لکه د مصر ښځه چې مصریانو ته څنګه ګرانه ده او بشیر جان درته کته یې نه شي خو هسې خاندي دی هسې خاندي را خاندي ته ته یې هسې خوله خوځوه ګوړه ګوړه کوه خوله به دې خوږېږي دله نه کوم دوا دله که دوا وکړم نو د ښځې ته یې خیرې دي ښځه به یې سبا ما ته خیرې کوي او وایي به چې تا دوا کول او تا را لکه ته تاسو په څه دغه دې بوډېزر دې ورالوړی دې ځان تب کي چې د وجود کم شي سبا دې ما نه ښځه غواړي تیاره به ورته انشاءالله خو داسې خو نه کېږي چې ډېر وس تر ورځه پنځه ډوډۍ سهار خورو لس ډوډۍ غرمه خورو پنځلس د ماسخوتن خورو او دا او بیا ماله ښځه مو داسې نه کېږي الله دې وله ورکړي هسې خوشطبي ورسره کوو په مونږ ګران دی د مونږ سره مینه ده مونږ سره مینه ده نو مونږ هسې ده سره خوشطبي کوو الله دې خوشحاله نو خبره مې زما ورور دې پورې کوله چې خشته جینۍ به یې مصر کې وکته هغې ته به یې کالي واچوله پلار به یې وله رضا کو چې دا جینۍ به خامخا راکې هغې ته به یې کالي واچول او خشته جامې مونږ چې ورته ناوې به یې کړه او په دریای نیل کې به یې ورغورځو
جمدی جاړه به ورو غورځوله چې ورو به غورځوله بس دریاب به لاندې شو د جاهلیت یو رسم بغیر د هغې نه به دریاب نه ته خلکو به یې پلار ته وایي چې وروره مونږ ټول غر کېږو ستا په لور څه کوو تا لور هم غر کېږو او بعضې خلکو به هجرت کو په هغه سیزن کې دا یو خاص سیزن و په هغه سیزن کې به خلکو د وطن نه هجرت کو بار بدتل حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه دغه زمانه کې چې مصر فتح شو د مصر گورنر شو د هغه قبر اوس هم په مصر کې شته هغه ته چا ووایي چې ګوره یو مسله به وي داسې به مصر دریاب اوچتېږي او زمونږ زړه قاعده دا ده چې هغه ټول مصر باندې بیا ورځي دریاب بالکل پوک نالي کې روان شي نو زمونږ قانون دا دی چې یو خشته جنۍ ګورې ورغورځو دا مسله درته پېښه د تیارې وته حضرت عمرو بن العاص وی د جاهلیت رسم سوال نه پیدا کړي چې دا ټول مصر وړي یو دي سي زما دا گورنر هاوس وړي یو دي سي خو پیغمبر مبارک راغلی سله دی چې د جاهلیت رسمونه به ختموم د جاهلیت یو رسم به نه پرېږدم او فورا هوښیار حضرت عمر رضی الله عنه ته خط ولیږه وی دا چل کېږي په پلان کې میاشت کې او که دریاب راوخته ما خو اعلان کړی چې جاهلیت رسم به بالکل نه څه به کوم دا زمانه خو د خطونو وه ټیلیفون میلیفون نو خط حضرت عمر رضی الله عنه ته ورسېد هغه جوباره خط راولېږه او داسې وخت و چې دریاب راوچت شو هغه ټیم راغی 11 ورځې د میاشتې د لومبي تاریخ نه یو مخصوص میاشت وه دریاب به راوچت شو دریاب بالکل کوټې مخکې نه ځي راوچت شوی دی او خلک رالل عمرو بن العاص رضی الله عنه گورنر له وی د خدای دپاره بس زمونږ زړه طریقه ده مه کوه یو جنۍ به وروغورځو یعنې ټول مصر غر کې مونږ ته معلومه ده زمونږ د پلار نیکونو طریقه را روانه ده دا دریاب راځي زمونږ کورونه وړي زمونږ مال وړي زمونږ هر څه تباه کېږي مهرباني وکړه بس دغه یو جنۍ ده چې ټول هر څه مري ایو دې پکې لاړه شي هغه وی والله که جنۍ رانه وروغورځو ما دې مو سره یو سي خو د جاهلیت رسم بالکل نه منم او دې کې دریاب وروسته اوچتېږي او خلک ورته په دې غرونو یو ځای بل ځای ناست دي او عمرو بن العاص رضی الله عنه پریشان دی چې خدای څه به کوي حضرت عمر خط راغی داسې ټیم کې راورسېد جوابي خط چې راغی په خط کې عمرو بن العاص ته لیکلي وی ډېر زبردسته خبره دې کړې ده زما پیغمبر راغلی هم دې دپاره دی چې د جاهلیت رسمونه ختم شي پام کوه جنۍ ورنه غورځئ او داسې وکړه چې دریاب څنګه اوچت شي زما دا خط وروغورځه دا خط ورولوه خط وروله تحفه اثنا عشریه کې شته خط وروله حضرت خط کې عمر څه لیکلي دا وره خط کې لیکلي دریای نیل د نیل دریابه که ته په خپل حکم چلېږې چې څه دې خوښې کوه جنۍ نشته نه درکوو چې په څه شیطاني چالو چې په څه دې خوښې کوه مصر غر کې او کار څه غر کې او که ته د الله په حکم چلېږې زه د الله د پیغمبر خلیفه ما عمر دا خط مې درو ویشته فورا ښکته شه قیامته پورې به بیا نه راوچتېږي عمرو بن العاص رضی الله عنه خط وروغورځوه خو چې خط یې څنګه دریاب ته وروغورځو دریاب د سکندونو په حساب ویښله لاړ هغه چې دریاب ویښله تلې د تر ننه پورې راوچت نه شو یو سړي په زړه کې د الله مینه او د یو سړي په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قدر او د مسلمان قدر هغه سره به خدای مدد او صاحب دا خو مشهوره خبره ده کتابونو لیکلې ده چې د مدینې منورې نه بار یو غر و د هغې د غار نه اور راووت اور د کویلې غار د کویلې هغه اور خورېده مدینې شریفې ته رانږدې شو هلک حضرت عمر نه رالل وی اور راوتی دی او اور راغی مدینې ته څه به کوو هغه وی ښه عمر به یو مدینې ته به اور راځي تمیم الداري رضی الله عنه ته وی دلته راشه وی ها دا چابک والا ورشه دی اور پسې او ښه مضبوط شړق دی وباسه او ورته ووایه چې د پیغمبر خلیفه عمر را لېږلې فټافټ منډه وا د کوم غار نه چې روتې په هغې به ور دننه کېږي بیا به نه روځي لکه ته به لکې وایې چې دا خر اوسه په چابکو خلک خر وایي اس وایي اوښ وایي جاندار شی وایي نو اور کې خو جان نشته خو جاندار نه دی لیکن تمیم الداري ورغې خلک حیران دي چې په عمر څه چلو اور به څنګه وایي خو چې اور ته څوک نږدې کېدی کم دی دا اور خو دومره ته وي چې خوا کې ورسره ودرېدی نه شي تمیم الداري ورغې نه تاو شته نه بل څه شته او اوره یا نار زه د پیغمبر د خلیفه د عمر استاذ یم د هغه اډر دی او دا چابک دربرو مه منډه وه اور مخکې دی او تمیم الداري ورپسې دی ته به وایې ګنې چرګې دي ته به وایې ګنې
انسان دی اوس غلی او تاسو یقین وکئ چې اور په اقه سوړه د غار ور دننه شو په کومه سوړې نه چې بار راوت دا الله سره ته مینه کوه الله به تا سره مینه کوي الله سره محبت کوه الله به تا سره محبت کوي یو مجوسی والا را دا ووایه هغه د اور عبادت کوي مجوسی ورته وایي چې ستاسو مذهب دا دی دین دا دی چې په قبر کې به کافر ته اور به پې بلیږي یا بلکل مجوسی څادر خور که پکې درې سرونه پراته دا هم په تحفه اسنا شریعه کې شته درې سرونه د انسان پراته دي خدای عمر داسې کوي وایي دا یو سر زما د پلار دی دا یو سر مې د ښځې دی دا بل سر مې د رور دی دا درې واړه ستاسو په مذهب او په دین مجوسیان مړه دي کافر مړه دي کم دی په دې اور لاس وله یو څه عمره امیرالمؤمنین دي له لاس یو څه چې لاس یې وړو اور وسوځولی وی نه وی کم دی اور چې ته وایې چې ما کافر به اور سوځوي دی کې خو اور نه دی زه هم لاس وړم ته هم ولاړ حضرت عمر اوس هغه نه پوهېدل چې دا یو د آخرت اور دی یو د دنیا اور د آخرت اور تا ته په دنیا کې نه ښکاري اذان له شی دی لیکن حضرت عمر ورته څه وی یو هلک دی ورشاله چا به پخوا به خلکو دا بکرو نه اور ایسته سپینه بکره به هلکه ما ته هم یا چې مونږ ماشومان هغه بکره و هغه به هم دوه وجنګولې او هغې به شغلې ووالې او یو چقماق به یې ورته وی پخوا هغه به باقاعده دا تیري ماچسونه خو نه هغه به هغه بکرې لا رابره و مالوچ به ورسره نیولي و مالوچ به یې ټکولي د پنبې سره هغه غوړي هغې ته به اور لاړ ټوکې به یې ورکه اور به ترې بلېده او بکرې اوس هم سپینې بکرې راواله او ته یې ووهه هغه مضبوطه یو مضبوط اور به ترې بار او هر کور کې به بکره پرته وه او چا کره غټه بکره یې راوړه بکره یې راوړه هغه مجوسي ته وایي دوه بکرې یې ورته کېښودې وایي دا ښه مضبوط یو بل سره وجنګوه خو چې هغه یو بکره بلې له راوبروله د هغې نه د اور بسرې جدا شو یو برېښنا یې وکړه حضرت عمر مجوسي ته وایي دا بکره لاس کې ونیسه وایي دا ګرمه ده که یخه وایي یخه وی اور پکې شته وی نه وی اوس یې ووه دواړه یو بل سره چې ویې واله نو هغې نه ښه مضبوطه رڼه ووته شغله وی داسې دي وی دا صاحب په دې بکره کې دننه اور پروت دی خو مونږ یې نینو دقسې ستا د پلار او د ښځې او د رور په دې سر کې دننه اور پروت دی خو ته یې نه محسوسوې هله به یې محسوس کړي چې ته هم ورشې مجوسي کلمې شهادت وی خدای پاک مسلمان مونږ چې تراویح کوو 20 رکعاته دا حضرت عمر برکت صحابه یو ځای ولاړو بل ځای ولاړو یو مونځ کو بل عمر وی لو جماعت علی قارئ واحد لکه په یو قاري یو ځای کوم ابی ابن کعب رضی الله عنه هغه صحابي دی چې حضور پاک د هغه په حق کې فرمایلی چې اقربکم ابی تاسو کې بهترین قاري حضرت ابی دی هغه مخکې کو 20 رکعات تراویح شروع علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین حضور پاک فرمای وی زما د سنت تابعداري کوي او زما د خلفاء راشدینو حضرت ابوبکر عمر عثمان علی دا غوی د طریقون پابندي کوي نو په هغې کې نکتې راوباس په د خیر وخت کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اعلان کړی حضرت علی ته وی چې علی یو خبره درته کوم ستا لور د ام کلثوم دا مې خواهش دی چې دا په نکاح کې خلکو به یو بل ته وي باقاعده دا رواج و دا وي حدیثو کې راځي لور چې به کونډه شوه نو پلار به په خپله یو ته وي تیو که تیو که حضرت عمر چې حفصه رضی الله تعالی عنها کونډه شوه نو په خپله حضرت ابوبکر ته وي عثمان ته دا څه رواج و په هغه زمانه کې نو ستا دا لور که دې ماله په نکاح راکړه وی علي وی واده ته مې اجت نشته بوډی یم خو یو ارمان مې دی او غرمان دا دی چې ستا دا لور د بیبي فاطمې لور ده فاطمه د حضور پاک لور ده نو دا جنۍ د رسول الله مبارک نسید نو که ما ته دې راواده کړه او خدای پاک یو بچی راکړه نو زما او د حضور پاک نسب به یو شي هغه بچی به خلک وایي د عمر نه پیدا دی او بل خوا به څه وایي چې د رسول الله مبارک نسید نجیب الطرفین علي ورته وی ام کلثوم خو زما لور شته دی چاله ورکړې نه ده او عمر یا به دې خوښه شي یا نه خو زه یو کار کومه زه درلېږم نو که دې خوښه شو بلکل یې درته درکوم
نو په شریعت کې دا قانون دی چې یو جنۍ څوک کوي نو مخ ته یې کتی شي خو د خواهش او د شهوت په بنیاد به نه کوي هسې وګوري چې وګورم ولې بعضې ډېر خلک وي چې پلار ولا جنۍ وکړي بیا نیغ خوښه مور ولا وکړي بیا نیغ خوښه شریعت کې دا جایز کله کې هدایت لیکلي دي کله کې د شهوت راتم نو کوشش کوه چې دفع یې دی ورولېږلی یو څادر یې ولا ورکړه ای بچې دا څادر امیرالمؤمنین له یوسه او تپوس ته وکړه چې دا څادر دې خوښ دی او که نه هغې ام کلثوم څادر واخېسته حضرت عمر له لاړه ورته وی امیرالمؤمنین پلار مې دا څادر را کړی دا وګوره خوښ دی که نه نو حضرت عمر کې حیا وه مخ ته یې وله نه شو کتی نو خپو ته یې وله کتل چې د خپو نه بس اندازه معلومه کړه جنۍ پې پوه شوه هغې کې خو د حضرت فاطمې وینه چلېده رضی الله تعالی عنها د حضور پاک مبارک وینه پکې چلېده حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها خو د حیا یو نمونه وه جنۍ چې پوه شي چې زما خپو ته ګوري وی امیرالمؤمنین څادر دې پرېښو ما خو څادر راوړه او زما خپو ته نیغ نیغ ګوري وی قسم دې که امیرالمؤمنین نه وي چې دا سترګې مې در نیستې وي هغه وخندل وی خندل وی ده بچې ځه څادر مې خوښ واپس راله وی بابا دا څنګه امیرالمؤمنین دی دا څنګه خلیفه دی هغه خو څادر پرېښو زما خپو ته یې نیغ نیغ کتل او ما م ورته غوسه وکړه که امیرالمؤمنین نه وي سترګې به مې در نیستې وي علي ورته وی رضی الله عنه وی بچې خیر دی که خپو ته یې درته کتل دا د خاوند دی بس هغه جنۍ خو پوه شوه چې زه خو یې بل غرض له لېږلی وم شریعت کې که د یو سړي عمر زیات وي د بل کم وي د ښځې یاده او یو بل سره دوی مرضی او مور او پلار یې مرضی په دې کې هېڅ هم نشته جنۍ په نکاح واغېسته اوس هغه خو تیزه مو باندې انسان لږ تیز وي عمر یې کم و غوسه کېده به او جګړې به یې کول او دا داسې وخت و چې شکایت ښځو کوي سړي م وایي سړي م ډبی نو حضرت عمر رضی الله عنه په منبر باندې اعلان وکړ د جمعې پر ورځ وی که نن نه پس مې واورېدل چې چا م ښځه والده چې سرمن ته یې وباسه ولې وښی دا ظلم ګورې زما وروڼو نن هم شروع ډېر خلک یې لګیا دی په ښځه اوس یې بار نه کېږي نو بار چې جګړه وکړي او یا څوک ورته ستغه ووایي نو راشي د ښځې نه زور وباسي ښځه راګیره کړي او ښځو سره به ظلم نه کوي الله به درنه تپوس کوي بس صاحب چې وال پرېښودل خلکو نو دا هم یو غم دی که نه چې وال نه کوې نو بیا خو ښځه هم در باندې روچتېږي که نه نو وال مه کوه خو پرش کوه داسې داسې لږ یو پرش مرش کوه نور وال به نه کوې ډېر ازادي مه کوه یو باندېسې راغی حضرت عمر رضی الله عنه له شکایت یې ورته کوو چې مونږ تا را باندې وال بند کړل دا چې اوس ښځې په مونږ اوازونه راوباسي جوابونه نه کوي بیا باندېسې راغی حضرت عمر صاحب ته دروازه وواله نو دې وخت کې دې ام کلثوم په عمر رضی الله عنه اواز راوچت کړی حضرت عمر چې راووت باندېسي ته یې ویې ملګري څه وی بس یو مسله مې راوړې وه خو حل شوه وی څنګه حل شوه ما ته دې نه وی حل شوه نو ما د ښځې شکایت راوړه چې زما ښځه را او مونږ سره شور کوي اواز را باندې راوچتوي جوابونه را کوي خو ستا حل مې په کور کې ولیده په تا هم ستا ښځې چغه مې ولیده نو چې ته یې ګزاره کوې مونږ به یې سر کېږو ګوره دا خبرې زما وروڼو د سرو زرو په صحیح د لیکلو قابلې دي او ته څه وایي دا تاسو مه وایئ ورته یې بهی وروره یا مسلمان هر څه چې دي ښځه ستا یو څو ډیوټۍ کوي ډوډۍ دله پخوي ترکاري دله پخوي که دی دله نه کولې دا خدمت او د هوټل نه دې تیاره راوړه یا نوکر دې ساتلې څومره تنخواه به دې ورکړي جامې دله یې دي څادرونه یې دي رکټ څادرونه وغیره او که دا خدمت یې نه کولې او په دوبي دې وینځلې څونه خرچه به دې کېده ځای دله جارو کوي د چپړاسیتوب خدمت دې نه کوي که دی نه کولې او نوکر دې راوستې څونه پیسې به دې لګېدې د کور حفاظت دې کوي او ښځه چې کور غل نه شي راتلی که دی نه کولې او تا څوکیدار نه ولې څونه تنخواه به دې ورکول وي د ګناه نه دې پې نظر بچ دا پنځه ډیوټۍ دله مضبوطې درنې کوي نو چې ګزاره نه کوي څه به ورسره کوي نو ښځو سره به ګزاره کوي حضور پاک په خپله فرمایي قسم دې زما وروڼو ګورئ مرض وفات کې رسول الله مبارک اعلان کړی داسې وخت و چې سر مبارک یې تړلی و او په دې منبر اعلان د مدینې منورې کړی دی لومبی اعلان څه دی الصلات د مونځ خیال وساتئ دویم څه ما ملکت ایمانکم ستا د لاس لاندې چې څوک دی وینځه غلام
همسایه نوکر کلاس فور چې کوم ستا د لاس لاندې دي هغوی به خیال ساتي او بیا څه وایي الا فتقوا الله فی النساء د خدای نه د ښځو په حق کې ویروئ د ښځو سره ظلم مه کوئ دا ستاسو لاس کې عوان قیدیان ظلم به نه کوئ بهر کې زما وروڼو واقعات خو ډېر زیات دي لږ نه دي ډېر زیات واقعات دي خو زه به صرف درته دا ووایم اخري یو خبره به درته وکړم هغه دا چې دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د مدینې منورې په بازار کې ګرځېده یو سړی ابو لؤلؤ نوم او د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه غلام لوارو هم لواري کول هم ترکاڼي هغه لګیا دی مجوسي دی هغه غلام اور عبادت کوي هغه لګیا دی هلته کې کار کو حضرت عمر پرې ورغی اوله راپاسې دغه ابو لؤلؤ ورته وایي وی امیر المؤمنین وی زما نیک ته ووایه مغیره ابن شعبه چې ما نه دیاړي کمه کړي د غلامانو ته به یې وی ځای کار کوې او د ورځې به دومره پیسې ماله راکړې چې کوم به کاریګرو نو ما نه مغیره ابن شعبه دونه پیسې غواړي د ورځې نو دا ورته وویل چې ما ته کمې کړي عمر ورته وی رضي الله عنه وی څونه دنه غواړي وی دومره مړوي دا خو معمولي شی دی سړی دی کې به څه کمې ته خو د دې نه زیاتې ګټلی شي چې لاړ هغه یو ټکې د خولې نه ووته وی تاله به مې یو جرنده جوړوم او یو ښه مضبوط خنجر یې جوړ کړ ولور او هغې ته یې د زهر اوبه ورکړې دوه مخیزې او سار راغی جومات ته او په لومبي صف کې ودرېد حضرت عمر رضی الله عنه چې څنګه مخکې شو عموما به هغه صورت یوسف وی جومات به ډک و د خلکو نه او صورت یوسف پې دومره اوږد وی او جړل به یې ورسره د حضرت یعقوب علیه السلام هغه د بچي خبره چې راله انما اشکو بثي وحزني الی الله نو هغې کې به یې داسې سلګی والي چې رستنو صفونو کې به خلک اورېدل چې څنګه تلاوت شروع کړو لومبې رکات بس دغې حرامي پې ور منډه کړې او په خنجر یې د شانه و او چې څنګه او د شانه په خنجر به دی نو هغه وخت سړی ګرمي حضرت عمر رضی الله عنه زر راسته شو او عبدالرحمن ابن عوف شاته ولاړ و هغې د ځان په دی ور مخکې کمانده ته او پرېوت غریب او دغې د سپېره بچي په دغه یو ځل دیارلسه صحابه ووال چا چې به نیوه دیارلسې ووال شپږ پکې شهیدان شو او دا اوه کسان زخمیان او چې ته به چا به ور ټوپ کړې بس په خنجر به یې و بس یو صحابي سره کوټ و کوټ یې پرې ور کوټ کې ګیر شو لاس یې هم ګیر شو چاړه هم ګیره شوه نو ځان یې لاله او بس دوی بیا قابو کړی منځ عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ډېر مختصر منځ یې وکړ او صحابه واخېسته کور ته یې ویوم چې کور ته یې څنګه یوړه لومبې تپوس څه کوي الله وی منځ شو که نه وی یو منځ شوی وی الحمدلله چې منځ خراب نه شو منځ ګډوډ نه شو منځ یې ډېر خوښ و هر صحابي خوښ و د بل شي نو بیا چې دی وی چا ووالمه وی د مغیره ابن شعبه هغه غلام هغه مجوسي وی او وی دی د خدای هلاک کړي ته خو ما څه خرابه خبره نه وکړه وی شکر دی الحمدلله چې د منځګزار د لاسه اهل قبلې د لاسه د مسلمان منځګزار د لاسه مړ نه شوم چې زما په وینه د مسلمان لاس سور نه شو مجوسي د لاسه ولګېد دا دوه شو صحابه پریشان و جړل حضرت حفصه ام المؤمنین ټولو جړل چې دا څو شي وفات پېښ شو ځکه دا مسله د حضور پاک په صحابو کې داسې نه راوه شوې دا لومبی او جنجال ولې نبي زرول دا د دې اسکو شربت جوس چې هغې په خولې ور واړول نو په دې خېټه تې بار راووته چاړه دومره د شانه په صحابه پوه شو چې دی خو د دې نه جمدې نه پاتې کېږي اواز یې وکړ یو اوبه راوړی زوی منډه کړې اوبې والا راوړ چې اوبې څنګه راوړې هغه به ګنې سکي نو زر کېناستوي ما کېنوې او دس کومه هغه ورته وایي د خدای نیکبخته ته خو دغې بیماري وینه ده نه بیږي او تیمم باندې وکړه ورته یې بچې ما ته مونځ مه ښایه ما ته د تیمم چل مه ښایه د دغه کوټې مبارکې حضور پاک ته یې ګوته ونیول ما د هغه نه زده کړې او داسې په دغه حال وکړه معذور انسان به هر وخت اودس کوي په هغه وخت کې که ته بیا وینه بیږي مونځ دې کوي نو چې اودس یې وکړو وی اوس ما له تکیه راکړې کېمې نه وې او ته بیا وې بابا په ملاسته و وینې دنه روانې دي
وی بچې ما درته ونه وې چې ما ته مونځ مه ښایه ما د دې صاحب د خپل محبوب خلیل حضور پاک نه مونځ زده کړی مونځ یې هغه وخت کې وکړه او بیا زوی ته یې بچې یو ارمان مې دی پړه که خدای پاک دا پوره کړي ارمان مې دی او هغه ارمان مې دا دی چې زما دا ارمان دی چې د حضور پاک کومه کوټه مبارکه کې دفن دی چې دې کې ښخ شي خو دا خو د عایشې ده نو ته ورشه او عایشې صدیقې رضي الله تعالی عنها نه تپوس نو چې ورغې عایشې صدیقې ژړل وی پلار مې رالیږلې ما او د هغه د ارمان دی چې یو خوا حضور پاک دی او بل خوا حضرت ابوبکر دی دواړه مې دوستان دي او زه هغوی سره دفن شم نو عایشې صدیقې وفرمایل وی دا ځای خو ما ځان له ساتلی ما یو خوا مې پلار دی ابوبکر بل خوا مې خاوند دی حضور پاک زه به ورسره شم خو زه نن قرباني ورکوم دا مې عمر له ورکړه او زه به د مسلمانانو په قبرستان کې د نورو ملګرو بیبیانو سره ښخ نو چې څنګه راغی پلار ورته بچې کم خبر دی راوړه وی بابا چې ستا کوم ارمان وپوره شي اجازت یې وکړه وی ښه داسې کار دی چې اوس زه جمدې یم نو چې مړ شمه هسې نه دې وخت کې د ما د حیا د وجې نه غږ نه کوي نو چې مړ شم بیا دې تپوس وکړي دوباره نو که راضي وه نو قبر رالو که نه او که راضي نه و د مسلمانانو مقبرې ته مې یوسه نو سیبه بیا چې کله وفات شو بیا تپوس وکړه هغې ما قرباني ورکړې نو قبر یې ولو که نه نو یو خوا رسول الله مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او بل خوا سره دی هغه کوټه مبارکه کې دفن شو او د یو قبر دی پکې پاتې دی چې عیسی علیه السلام کله اخیره کې د اسمان نه به راکوزېږي جمدې او هغه وفات شي هغه ځای کې به هغه دفن کېږي د 3 کالو په عمر کې د دنیا نه لا او د محرم لومبې تاریخو او د 6 کسو شورا یې په هغه بیمارۍ کې مقرره کړه وی د 6 کسانو چې کم سړی بادشاه مقرر کړ بس هغه به وی زما زوی به در سره پکې ناست دي خو بادشاهي به هغه له نه ورکوي هسې به راسره ناست دي د تعزیې په شکل کې نور تاسو د 6 کسانو کمیټه چې څوک بادشاه کړ هغه بادشاهي زما رڼو دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څه مختصر جلکې مې بیان کړې د هغه لوی شان هم ته معلوم شي او د هغه دین له چې کوم محنت کړی دی او هغه کوم نقش پرېښی دی دنیا ته او معلومه رانه دنیا هم مني نو امیر ته ښکاره کړه الله دې کي چې زمونږ بادشاهان او زمونږ مشران هم خدای داسې او د هر کور مشر هغه هم الله پاک په دغسې کې څنګه چې د هغه کبې نقشې دي او الله یې زمونږ نه راضي شي دا یو څو کسان مړه دي یو خو زمونږ د ماروخیلو په کندي کې د خان شریف میا صاحب کور والا وفات شوی وه الله دې وبخي الله دې مغفرت نصیب کړي ډېره بیماري غریبې تېره کړې ده 1.5 کال تقریبا الله دې وبخي والله دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي او زمونږ د دې میروزو په کندي کې د رحمان علي رورو یاره واقعي هم دا هم ډېره لویه صدمه ده ډېره صدمه ده رحمان علي د دغه رورو او الله دې وبخي الله دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي او الله یې فرمان علي نومې او الله یې د نو ټولو وارثانو له صبر ورکړي الله یې د نورو غمونو نه وساتي او د میروزو د کندي د سید ماما کور والا وفات شوی ده الله دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي د بره خټ د مشتاق استاد کور هم وفات شوی ده الله دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي هائی سکول کورونو جان بادر وفات شوی دی الله دې وبخي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي د مکمل شاه ضرور د زړه اپریشن دی الله دې وله شفا ورکړي او زمونږ دا ملګری لطیفه دا زمونږ دغه چې کوي دا ویډیو ټیپینګ کوي لطیف خان دا او اسد خان دا زمونږ د دوستان دي ملګري دي د ناقې د هغې والد صاحب بیمار دی هغې ته هم دعا وکړئ د زړه د اخلاص نه چې الله تعالی وله روغ صحت ورکړي او الله شفا ورکړي ټولو مریضانو له الله روغ صحت الله جی او یو ملګري 2 ماشومان یې داخلي کړي دي دعا وکړئ چې الله وله شفا ورکړي پس پې کوي الله دې حافظانې الله دې حافظانې څوک چې بیماران دي او الله دې ولا روغ صحت ورکړي څومره چې بیماران دي الله ټول له روغ صحتونه ورکړي او شفا ورکړي جومات دې ملګرو کې دي او که په کورونو کې دي که په هسپتالونو کې دي الله ټول له روغ صحتونه ورکړي الله بې اولاد ول اولاد ورکړي چا چې نارینه اولاد دی الله نارینه اولاد ورکړي څوک چې څه قسمه پریشانۍ کې مبتلا دي الله پریشاني یې په خوشحالو باندې بدله کړي ډېر دوستان دي مونږ لالته بیټک ته راغلي دي چا ټیلیفونونه کړي دي ډېر زنانه ټیلیفونونه کوي نو په حاجاتو الله خبردار
او په دې خلکو هم الله خبردار دی نو الله یې د ټولو حاجات پوره کړي او د هر قسم پریشانونو دی الله مونږ په امن و امان کې وساتي او الله دې مونږ له د خیر او برکت او د عافیت زندګۍ نصیب وګرځوي د جمعې د لومبي بانک وشي نو د ښځو او بالکل لومبي بانک چې وشي نو ښځې مونځ کولی شي یو ماشومه د نوم یې اقرا دی د ګردو بیماره ده الله دې وله روغ صحت ورکړي الله دې وله شفا ورکړي او دې وی کور کې د اپریشن مسله ده الله دې وله روغ صحت او شفا ورکړي